بسم الله الرحمن الرحیم او السلام علیکم. زه یم ډاکټر رئیس خان. نن د یو بلی نوې ویډیو سره. که تاسو دا خیال چې زه به ناوخته ویده کیږم، کم خوب به کوم یا به لیټ راپاسم او د دې به زما په صحت څه خاص اثر نه وي، نو ستاسو دا خیال بالکل غلط دی. په امریکا کې په یو یونیورسټۍ کې چې د هغې یونیورسټۍ نوم یونیورسټي اف کیلیفورنیا و، د ساینسدانانو یو ګروپ تقریبا په 4000 کسانو باندې یو تجربه وکړله. دوی دا 4000 کسان د 100 کلونو پورې سټډي کړله او دوی دا کتل چې یاره په دې 4000 کسانو کې کم خلک ناوخته ویده کیږي، د هغوی په صحت باندې به څه اثرات وي. دوی په دې نتیجه باندې ورسېدل چې کوم خلک ناوخته ویده کیږي هغه خلک اکثر په مختلف نشو کې مبتلا شي، لکه آیس، چرس، سیګرټ، شراب. د دې نه علاوه په دې خلکو کې د شرپسندۍ، جرایمو، شدید غصې او د خودکشۍ تناسب هم د نورو خلکو په نسبت ډیر زیات و. د دې نه بعد په کینیډا کې د یو تحقیقي ادارې ساینسدانانو تقریبا په 1,10,000 انسانانو باندې تجربه وکړله. هغوی دا وکتله چې یاره په دې 1,10,000 کسانو کې کم خلک ناوخته ویده کیږي یا د هغوی خوب د 6 غنټو نه کم وي، نو د هغې به د دوی په زړه باندې څه اثرات وي. دوی په دې نتیجه باندې ورسېدله چې د کمو خلکو خوب د 6 غنټو نه کم وي او هغوی ناوخته ویده کیږي، په هغوی کې د هارت اټیک شرح، د زړونو نورې بیماریانې او د زړونو د بیماریانو د وجې نه د مرګ شرح انتهایی زیاته وي. د دې نه بعد د تایوان په یونیورسټۍ کې یو بل تحقیق وشو. په دې تحقیق کې هغوی تقریبا 4 لکه کسان شامل کړله او په دې نتیجه ورسېدله چې د کمو خلکو خوب یا د 4 غنټو نه کم وي یا د 8 غنټو نه زیات وي، مطلب هغوی ډېر زیات ویده کیږي یا ډېر زیات کم ویده کیږي. نو د عام یا د نارمل انسانانو په نسبت په هغوی کې د هارت اټیک او د هارت اټیک د وجې نه د مرګ تناسب تقریبا 35% زیات وي. د زړه د بیمارانو نه علاوه د خوب کمی د انسان په دماغ باندې هم انتهایی اثر انداز کیږي. په دې سلسله کې به موږ د یو ساینسي مطالعې مثال واخلو، کومه چې په چاینا میډیکل یونیورسټۍ کې د ساینسدانانو یو ګروپ کړې ده. دوی دا تجربه تقریبا په 10,000 مختلف کسانو باندې کړې وه او دا کسان په نایټ شفت کې یا د شپې په ډیوټۍ کې شامل وو. دوی په مختلف ادارو کې د شپې ډیوټي وه. د دې تجربې نه دا ثابته شوه چې کم خلک د شپې ډیوټي کوي یا د هغوی د شپې خوب کم وي، په هغوی کې د مختلف ذهني بیماریانو شرح ډېره زیاته سیوا وي. په دغه ذهني مسلو کې د یاداشت کمی، سټرس، ټینشن، انزایټي او ډپریشن شامل دي. د دې نه علاوه د ناوخته ویده کېدو یا د خوب د کمی د وجې نه د شوګر یا ذیابیطیس بیماری هم کېدی شي. په دې سلسله کې د امریکې یو تحقیقي ادارې چې د هغې نوم نېشنل انسټیټیوټ اف انوایرمنټل هیلث ساینسز و، هغوی یو ساینسي مطالعه وکړه. په دې تجربه کې تقریبا 1,15,000 کسانو شمولیت وکړو او دوی په دې نتیجه ورسېدله چې په دې کسانو کې تقریبا 10,000 کسان داسې وو چې د هغوی د شپې خوب انتهایی کم و. د دې نه علاوه هغوی به د ورځې خوب کولو او په دې خلکو کې د شوګر تناسب انتهایی زیات و. د دې نه دا اندازه کیږي چې د شپې کم خوب یا د ورځې زیات خوب د وجې نه د شوګر مسله کیدی شي. ښه دا خو مختلف ساینسي مطالعې چې په هغې کې موږ دا خبره وکړله چې د خوب د کمی یا د ناوخته ویده کېدو د وجې نه د انسان صحت ته کم قسمه مسلې کیدی شي. کم از کم د 7 نه واله د 8 غنټو پورې کم خوب چې ده د انساني صحت لپاره انتهایی لازمي دی. اوس که چاته د ناوخته ویده کېدو یا د خوب د کمی مسلې وي، نو هغه څه کولی شي چې یو خو پکار ده چې هغوی په فکس روټین سملي او پاسي. مثال په طور باندې هغوی خپل روټین دا کوي چې یاره زه به د شپې 10 بجې سملم، نو چې تقریبا هره شپه هغوی 10 بجې سمل، نو یو فکس روټین دا ډېر زیات لازمي دی. د دې نه علاوه د ویده کېدو د ټایم نه کم از کم 1 غنټه یا 2 غنټې مخکې د موبایل استعمال یا د سکرین استعمال دا ممنوع دی، نه دی ریکمنډډ چې بنده د ویده کېدو نه تقریبا 1 غنټه مخکې د سکرین یا د موبایل استعمال دا بند کړي. بل په کومه کمره یا کوم ځای کې چې انسان ملاسته کوي ویده کېږي، نو پکار ده چې د هغې ماحول فرندلی وي، لکه هلته تیاره وي، خاموشي وي، نو د هغه کم خوب چې دی هغه به صحیح وي. د دې نه علاوه د ماښام یا د شپې روټۍ چې څومره وختي وي نو هغومره بهتره ده او د شپې د کیفینیټډ ډرنک لکه چای شو یا کوک، پیپسي وغیره د دې استعمال هم نه دی پکار. دا هم د انسان د خوب ډسټرب کېدو سبب جوړیږي. امید دی چې د نننۍ ویډیو په رڼا کې به آینده په مستقبل کې ستاسو په ذهن کې دا خبرې وي چې د ناوخته ویده کېدو یا د خوب د کمی څومره نقصانات دي. او که فرض کړه د نننۍ ویډیو نه تاسو څه نوي مزیدار زده کړي، نو دا ویډیو لایک کړئ او د خپلوانو خپل ملګرو سره شیر کړئ، کېدای شي د هغوی هم خوښ شي او هغوی ته څه نه څه فایده وشي. ملاویږو په بل هفته کې د بلې معلوماتي ویډیو سره. د هغې پورې د الله په امان.